اصل کې ولګر خو خیر اوس خبري ختمه ده کنه زمونږ چینل چې کوم دی دونه اډوانس لاړه زمونږ اوس دنیا مونږ ګورو نو زمونږ مثلا خبره چې یو چینل دی یا زمونږ یو ټي وي چینل دی یا زمونږ یوټیوب چینل دی نو هغه خلک کور کې هم ګوري زمونږ او سینما دا خو بیا هم بار ده خو بهرحال بیا هم زمونږ دا کوشش چې نه زمونږ د کهانی خوي زمونږ د مکالمه خوي زمونږ د ټیکینګ خوي زمونږ د اکټینګ خوي هر لحاظ سره موږ یو ښه کوشش کوو بالکل 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 اوس لکه دا فلم مونږ کوو ملنګي نو دا یو بهترین سبجیکټ دی یو ډېر ښه فلم جوړیږي نه ډایرکټر چې کوم دی خپل وسایلو کې دننه هغه یو بهترین فلم جوړولو کوشش کوي واقعي خبره ده مونږ چې سین کوو نو موږ مزه راکوي نو چې موږ مزه راکوي نو انشاءالله پبلک له به مزه ورکوي په ټول پاکستان کې سینماګانې نشته چې کله سینماګانې جوړ شي نو زمونږ فلم انډسټري کې ټایلنټ زمونږ فلم انډسټري کې چې څومره زمونږ هنرمندان دي ټول په خپل ځای ښه کار کوي خو مونږ ته سینما نشته چې مونږ فلم جوړ کړو نو مونږ به چېرته وړو چېرته به ریلیز کړو نو فلم دپاره سینما ډېره ضروري ده هغه یو خپله مزه ده د هغې کې یو تا ته به یو ژوند ښکاري د مور د پلار د رور د خور چې کومه مینه ده کومه محبت دی نو هغه فلم کې موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه خپله کتونکو ته وښیو بالکل نو بس دا خو زموږ د پښتو فلم او زموږ د خلکو بدقسمتي ده چې موږ ته حکومت هیڅ قسمه توجه نه راکوي حالانکې د مخکې ورځو کې ما ټي وي کتو نو په دې بیا سې اعلان وشو فلم انډسټرۍ دپاره خو په ګراونډ باندې څه نشته ځکه چې اوس بس فلمونه خو زمونږ چې د پښتو څومره فلمونه جوړیږي نو هر ډایرکټر هر پروډوسر هر اکټر دا کوشش کوي چې یاره زه ښه نه ښه فلم جوړ کړم حالانکې زمونږ وسایل او زمونږ مسلې ډېرې زیاتې دي خو مونږ بیا هم دا سوچ نه کوو چې یاره مونږ یو فلم جوړو هغه دې مونږ ځان ته خلاص کړو نه کې مونږ دا سوچ کوو چې یاره ډېر ښه فلم جوړ کړو ډېر ښایسته فلم جوړ کړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په مانسیره کې د یو فلم په سټ باندې د دې فلم نوم دی ملنګي د ملنګي ټایټل رول زموږ د پښتو فلم انډسټري سپر سٹار هیرو شاهد خان صاحب ادا کړي قدرمنو کوم ګورو د شاهد خان صاحب کو زموږ د پښتو د فلم انډسټري نو باسي او خاص کر د دوی پروډکشن کې د پښتو د فلم انډسټري نو باسي زموږ په خل پښتو په فلم کې با صفات نشي دا غوي زموږ سره ناس ته سره د وسلور خبرې د فلم په حواله سره السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دې طبیعت ته خدای ټیک ټاک جی څنګه دې شکر الحمدلله جون څنګه تیری جون ډیر د الله شکر دې د الله کرم دې تاسو دواګانې د مور پلار دواګانې دي د کتونکو دواګانې دي نو الله کرم دې ښه جون تیریږي پس به وای د دې فلم په حواله سره کوم په فلم په سټ باندې چې موږ ناسو دې فلم په حواله سره ولک سوای بس فلمونه خو زمونږ چې د پښتو څومره فلمونه جوړیږي نو هر ډایرکټر هر پروډوسر هر اکټر دا کوشش کوي چې یاره زه ښه نه ښه فلم جوړ کړم حالانکې زمونږ وسایل او زمونږ مسلې ډېرې زیاتې دي خو مونږ بیا هم دا سوچ نه کوو چې یاره مونږ یو فلم جوړو هغه دې مونږ ځان ته خلاص کړو نه کې مونږ دا سوچ کوو چې یاره ډېر ښه فلم جوړ کړو ډېر ښایسته فلم جوړ کړو چې زمونږ څومره کتونکي دي لږ دي او که ډېر دي خو چې هغوی فلم ګوري چې هغوی له فلم مزه ورکړي او په هغوی باندې فلم ښه لګي او هغوی ته په فلم کې څه نه څه ښه میسیج او ښه خبره میلو شي او کوم وګورو زموږ یقینا چې د پښتو زموږ سره ډېر زیات کم وسایل دي لکه بالکل نه حکومت سپورټ کوي نه څه بله څه داسې انډسټري شته او خپل افني مذهب کې تحت لګیا وي بالکل نو بس دا خو زموږ د پښتو فلم او زموږ د خلکو بدقسمتي ده چې موږ ته حکومت هیڅ قسمه توجه نه راکوي حالانکې د مخکې ورځو کې ما ټي وي کتو نو په دې بیا سې اعلان وشو فلم انډسټرۍ دپاره خو په ګراونډ باندې څه نشته ځکه چې اوس زمونږ فلم دپاره چې کومه ده نو فلم خو جوړیږي زمونږ هنرمندان هم ښه تکړه دي کار کوي خو مونږ دپاره سینما
کې نه په ټول پاکستان کې سینماګانې نشته، نشته تقریباً چې ختم. چې کله سینماګانې جوړ شي نو زمونږ فلم انډسټری کې ټیلنټ زمونږ فلم انډسټری کې چې څومره زمونږ هنرمندان دي ټول په خپل ځای ښه کار کوي خو مونږ ته سینما نشته چې مونږ فلم جوړ کړو نو مونږ به چېرته وړو چېرته به ریلیز کړو نو فلم دپاره سینما ډېره ضروري ده په بجټ کې سہولیات مطلب پیش هم شي یا ټیکس معاف شي یا دا شنو غدا اعلان تر حد محدود بالکل 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 اوس لکه دا فلم مونږ کوو ملنګي نو دا یو بهترین سبجیکټ دی او ډېر ښه فلم جوړېږي نه ډایرکټر چې کوم دی خپل وسایلو کې دننه هغه یو بهترین فلم جوړولو کوشش کوي واقعي خبره ده مونږ چې سین کوو نو موږ مزه راکوي نو چې موږ مزه راکوي نو انشاءالله پبلک له به مزه ورکوي دې نه مخکې موږ فلم جوړ کړو شهنشاه باچا دی ډایرکټر راشد دی به انشاءالله په ارشد سینما کې په اختر لګي نو هغه یو بیل قسم فلم دی د هغې یو خپله مزه ده د هغې کې یو تا ته به یو جون ښکاري د مور د پلار د رور د خور چې کومه مینه ده کوم محبت دی نو هغه فلم کې موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه خپل کتونکو ته وښیو نو انشاءالله امید دی چې دا فلمونه به راځي او دا فلمونه به خلک ګوري او دا فلمونه به د خلکو ډېر زیات خوښېږي ځکه چې دې کې هغه ډېر اصل کې ولګر خو خیر اوس خبرې ختمه ده که نه اوس زمونږ چینل چې کوم دی دونه اډوانس لاړه زمونږ اوس دنیا مونږ ګورو نو زمونږ مثلا خبره چې یو چینل دی یا زمونږ یو ټي وي چینل دی یا زمونږ یوټیوب چینل دی نو هغه خلک کور کې هم ګوري زمونږ او سینما دا خو بیا هم بار ده خو بهرحال بیا هم زمونږ دا کوشش چې نه زمونږ د کهانی ښه وي زمونږ د مکالمه ښه وي زمونږ د ټیکنګ ښه وي زمونږ د ایکټینګ ښه وي نو هر لحاظ سره موږ یو ښه کوشش کوو نو انشاءالله دا فلم دی دا به هم تاسو وګورئ که خیري دا به لګي انشاءالله په 11 اګست په پکچر هاوس سینما کې او انشاءالله چې ښه محنت ورسره کیږي او ښه فلم جوړ